تازه خبر افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دغه بریدونه یې چیرته ترسره کړي دي، طالبانو ته یې څومره تلفات اړولي دي، دښمن څنګه په منډه شو، جزئیات یې په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. ملي دفاع وزارت وايي هلمند کې د هوایي قواو په بریدونو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي دي. تېره ورځ هوایي ځواکونو د هلمند ولایت نهري سراج او ګریشک ولسوالیو اړوندو سیمو کې پر طالبانو ترهګرو هوایي بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې 15 ترهګر ووژل شول او 7 تنه نور ټپیان شول. همداراز په دې بریدونو کې د دښمن یوه اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له منځه یوړل شول. بلخوا په تیرو 4 ساعتونو کې 129 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت وايي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 129 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان کړي دي. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا خبر دا دی چې د پکتیا ولایت د حمد آبا د ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه آزاده شوه. دفاعي او امنیتي ځواکونو له دښمن څخه د سید کرم ولسوالۍ له آزادېدو وروسته څو شېبې وروسته د دغه ولایت احمد آباد ولسوالۍ هم د دښمن له کنټرول څخه آزاده کړې ده. اوس امنیتي ځواکونه د دغه ولایت میرزکي ولسوالۍ په لور د پرمختګ په حال کې دي او د دغې ولسوالۍ زیاتې برخې هم د دښمن له شتون څخه پاکې شوې. بلخوا کندهار کې 13 ترهګر طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وايي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ کې پر طالبانو تشبیهي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 13 طالبان ووژل شول او 8 نور ټپیان شوي دي. همداراز د دغو عملیاتو په ترڅ کې د دښمن یوه اندازه وسلې، مهمات او چاودېدونکي توکي هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.